ملګرو کله چې موږ په روډ باندې روان یو نو موږ ته په روډ باندې داسې ډیر شي خلک میلاویږي د چا د گاډي د چلولو یا د هغو د ټرک د چلولو طریقه بالکل ناشنا وي. څه خلک خو خپل ټرک دومره زیات اورلوډ کی او بیا د اورلوډ د وجې د هغو د ټرک سهال وي. دا خو تاسو لا خامخا کتل پکار دي. نو راځئ چې ووینو. خو ملګرو د ویډیو شروع کولو نه مخکې یو وړوکی غونته ریکویسټ کوم که تاسو تر اوسه پورې دا چینل نوی سبسکرایب کړئ نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پرس کړئ د دې لپاره چې تاسو ته بیا زموږ ویډیو میلاویږي د ټولو نه لاول. ملګرو کله چې یو ټرک ډرایور خپل ټرک په یو روډ باندې چلوي نو هغه ته دا پته چې د هغه د ټرک شاته حصہ بالکل ټیک ده خو دې بیوقوفه ډرایور ته دا پته نشته چې د هغه د ټرک شاته حصہ اوچته شوې ده او څنګه چې دا ټرک مخکې روان دی نو دغه شان د دې ټرک شاته حصہ د مخامخ بورډ سره ولګي او بیا په سړک باندې لګېدلی دا بورډ مکمل مات شي. او ملګرو په اوسني ټایم کې اورلوډډ ګاډي لیدل خو ډېر اسان شوي دي ولې چې اورلوډډ ټرک یا ګاډي خو به تاسو ته په روډ باندې داسې میلاو شي خو څه خلک خپل ګاډی دومره زیات اورلوډ کړي چې بیا د هغو د ګاډي بیلنس نه جوړیږي او هغې ته چې موږ ګورو نو داسې ښکارېږي چې دا ګاډی به کله هم په سزي کې راتاویږي. اوس لکه دې ګاډي ته وګورئ کومې چې د دومره زیات سامان نه ډک کړی دی د دې زیات سامان د وجې نه د هغه بیلنس نه جوړیږي. دا ګاډی چې تاسو وینئ نو تاسو ته به داسې لګي چې دا ګاډی به خامخا په سزي کې غورځېږي او بیا چې څنګه دا ګاډی د وړوکی غونته موډ کراس کوي نو د بیلنس دومره زیات خراب شي چې دا ګاډی په هغه ځای باندې راوغورځېږي او په دې ګاډي باندې له پاسه ناست انسان په دې سامان باندې له پاسه راوغورځېږي. که تاسو چېرته په سړک باندې داسې اورلوډډ ګاډي وینئ نو د دې خوا او شاته خپل ګاډی هیڅ کله هم مه چلوئ ولې چې داسې اورلوډډ ګاډي کله هم کلټ کېدی شي. او ملګرو څه خلک خو دومره زیاته بېوقوفه وي چې هغو ته دا پته نه وي چې هغو څومره غټ ګاډی چلوي نو داسې څو خلکو ته د خپل ګاډي د سایز د نه پته کېدو د وجې داسې ډرایوران خپل ګاډي د پل د لاندې وباسي او بیا هغه ګاډی د پل د لاندې ونښلي. لکه تاسو د دې ګاډي ډرایور وینئ کم چې د دې پل د لاندې دا ګاډی پورې وباسي او د دې ګاډي شاته حصہ مکمل ماته شي خو بیا هم دې ډرایور ته د دې خبرې څه فرق نه پرېوځي هغه سیده خپل ګاډی چلوي او داسې بل هم د دې ټرک ډرایور خپل ګاډی د پل د لاندې وباسي خو د ده خو پوره ګاډی د دې پل د لاندې ونښلي. د دې ګاډو د غټ سایز د وجې نه دا ګاډي د پلونو د لاندې ونښلي. اوس ملګرو که ستاسو چېرته قسمت خراب وي نو مصیبت خو به ستاسو پیچه کوي او تاسو ته به ځان در رسوي. لکه څنګه چې دلته د یو سایکل ریس شروع دی او ډېر چې خلک د دې سایکل ریس په کمپټیشن کې پارټیسیپیټ کوي. دا ټول خلک د یو بل نه د مخکې کېدو دپاره سایکل ډېر تیز چلوي او په دغه ټایم دې سایکل والا ته مخکې یو غوایي راشي او د هغه ښکر د دې سایکل په ټیر کې ونښلي د کم نه وروستو چې د دې انسان سایکل راوغورځېږي. خو د دې ویډیو کلیپ د ټولو نه فني پارټ دا نه دی بلکې په دې بایک باندې شاته د ویډیو ریکارډینګ کولو والا الګ دی کوم چې په آرام سره د بایک شاته ناست او ریکارډینګ کوي. نو په دغه ټایم د شاته نه یو سایکل والا راشي او دته له پاسه وخیږي او د کم دوو کسانو سایکل چې ارتاو شوی و هغو په ځمکه باندې پراته په نظر راځي. اوس ملګرو دا سور شرټ والا کس خپل بایک سټارټ کی او ښه د مزې سره دا روډ کراس کوي او د روډ کراس کولو په وخت د خپل لیفټ سایډ ته هم وګوري چې د هغه طرف نه یو تیز ګاډی را روان دی خو بیا هم دی بریک نه اخلي او مخامخ په تیز سپیډ کې را روان ګاډي والا کس په خپل ګاډي باندې دومره تیز بریک واخلي چې د هغه ګاډی په هغه ځای باندې تاو شي او ودرېږي. اوس ملګرو دې بېوقوف انسان ته وګورئ کوم چې په تیز سپیډ سره خپل بایک چلوي او دته داسې ښکارېږي چې په تیز سپیډ باندې به د خپل بایک د دې نالۍ نه واړوي خو څنګه چې هم د خپل بایک دې نالۍ ته ورکوز کړي نو په دغه ټایم د بایک راتاو شي او په خپله په دې نالۍ کې ور وننوځي. که تاسو له بایک یا ګاډی چلول نه درځي نو تاسو هېڅکله هم په هغې باندې له پاسه مه کښېنئ ولې چې په هغه ټایم ستاسو سره څه داسې غونته حادثه هم کېدی شي په کوم کې چې دې هلک له بایک چلول نه ورځي خو بیا هم دی په بایک باندې کښېني او بایک چالو کړي او څنګه چې د خپل بایک لا اولنی گیر ورکړي نو دغه شان د ده د بایک بیلنس خراب شي او د مخامخ ولاړې یو وړوکو غونته ټرالۍ سره ټکراو شي. ملګرو په سړک باندې به تاسو په دې طریقه باندې په بایک چلولو ډېر خلک لیدلي وي کوم چې خپل بایک د مار په شان ګډی او بوزي په کوم کې چې د ډیرو خلکو سره غټې حادثې هم شوي دي او څه بېوقوفه خلک خو داسې هم وي چې د خپل بایک هینډل پرېږدي او په بایک باندې له پاسه ودرېږي او بیا یو څو سکنډه بعد هغو په ځمکه باندې داسې راوغورځېږي. اوس ملګرو په دې ټولو ویډیو کلیپس کې تاسو ته د ټولو نه بیسټ ویډیو کلیپ کوم یو ښکارېږي موږ ته په کمنټس کې خامخا ووایئ او که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره یې شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.